زه د ثوابي سټوډنټ سوسایټي پریزیډنټ یم په هریپور یونیورسټي کې او زمونږ په هلته په سوسایټي کې زمونږ هریپور یونیورسټي کې سوسایټي ده. مونږ هلته غریبو هلکانو سره مدد هم کوو او هلته ورسره د بلډ کیمپونه دا هم چلو. اصل کې زمونږ صرف په هریپور کې د بلډ سوسایټي وه. مونږ به هلته نه هلکان رالېږل ثوابۍ ته چې چاته به بلډ ضرورت شو بلډ به مو ورکو. خو هلته نه مونږ ته مشکل وه، ټرانسپورټ هم مسلې به وي. بیا زموږ یو ټیچر و ډاکټر سلطان الله جدون صاحب، هغه اوس وفات شوی دی. مونږ هغه سره ناست وو، ګپ شپ هم لګو، هغه سره هم خبرې کولې چې دقسې مونږ تلو. پرون یو ورځ مو ورته یاده کړه چې مونږ تلو ثوابۍ ته بلډ له، خو مونږ ته ټرانسپورټ ډېره مسله وه. نو هغه مونږ له دا رایه راکړه چې تاسو ولې داسې نه کوئ چې په ثوابۍ په هر کلي کې یو بلډ کیمپ ولګوئ او د هر کلي دپاره یو بلډ سوسایټي جوړه کړئ. چې په ثوابۍ کې بلډ پکاري او ضرورت یې نه وي، دا کلي والا به ورته پوره کوي. او زه د خدمتګار ویلفیر ټرسټ والا هم ډېر شکرګزار یم چې هغوی مونږ له دلته ځای راکړو، مونږ یې دومره ښکلی ارینجمنټ وکړو د دې بلډ کیمپ دپاره. زه ملک وقاص صحابت سره مې تعلق دی او د ثوابي سټوډنټ سوسایټي هریپور یونیورسټي فاونډر هم یم. جوړه کړې موږ د لومړني صدر هم د 2012 نه. زه اپریشیټ کوم او مبارکباد ورکوم زموږ ټیم له، نوجوان ټیم له، سفراد او دغه ټول ملګري چې هغوی دومره ښه طریقې سره یو کار شروع کړی دی چې زموږ کوم د دې ځای یو، زموږ د خپلو خلکو له خدمت شروع کړو. دلته راغلم د دې چې کومه غټه مسله وه، زموږ وینه پکار شي مریض دپاره، د ماشوم دپاره، د بل څه دپاره. بیا موږ یو بل بله منډې وو، سیسټم نشته. د کیمپ په ذریعې باندې به زموږ یو دا مسله شي چې موږ سره لسټونه جوړ شي د هلکانو، د هغوی نمبر راغی، د هغوی بلډ ګروپ راغی، سبا موږ د هغوی سره رابطه کولی شو. په هر کلي کې وړو وړو کې تنظیم جوړ شي، هغوی په ذریعې باندې موږ یو بل سره بیا مدد کوو. دا شان نور هم بلا مسلې دي چې موږ په هغې باندې کار کوو. او کار ایجوکیشن ده، که هغه د هیلث ده، که هغه نور بل سیکټرز دي، په هغې باندې ثوابي سټوډنټ سوسایټي کار کوي او زه دې ته مبارکباد یې کړې وه. السلام علیکم. زما نوم تیمور دی. زه د ثوابي سوسایټۍ سره تعلق ساتم ولنټیرلی.
مونږه د مختلف ځایونو کې ګډون کې دلته د دریم څلورم کیمپ ته مونږ لګو فري ټیسټونه کوو هغې کې کمپلیټ بلډ کاونټ دی هغې کې مختلف پیرامیټرز دي ایچ بي آر بي سي ډبلیو بي سي مختلف پیرامیټرز چې څومره دي دا ورکې کوو هغې نه علاوه ایچ آی وي سایبلس وي ډي آر ایل چې کوم ټیسټ دي هغه ایچ سی وي ایچ بي ایس آی جي دا مختلف تقریبا 15 پورې هغه ټیسټونه مونږ فري کوو هغې دې باندې تقریبا راوند اباؤټ 2,000 روپۍ خرچه راځي خو هغه مونږ دلته په دې کیمپ کې فري آف کاسټ کوو 1 روپۍ نه اخلو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو چې کوم نه بیٹک ټي وي او نور دلته چې کوم نه سوابي سټوډنټ سوسایټي ملګرو او د اس ام ټي هسپتال خصوصي شکریا ادا کوم چې دلته کې کوم نه یو شارټ نوټس باندې چې کوم نه تکرار او دومره یو فری ټیسټونه اور چې کوم نه زمون کلیوال ته وکړو. زه د خدمتګار ویلفیر ارګنایزیشن جنرال سیکریټري نوم می فواد دی او مینای کړی سردار کارم تاسو ټول یو ځل بیا شکریا ادا کوم. मेरा नाम शाहिद हसन अफरीदी है और मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ SMT थैलेसीमिया सेंटर हरीपुर का. हम लोग पिछले 10 साल से तकरीबन हरीपुर में थैलेसीमिया के ऊपर काम कर रहे हैं और इस वक्त हमारे पास 121 बच्चे हैं जो थैलेसीमिया मेजर के रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह राइट फ्रॉम ब्लड कलेक्शन अप टू ट्रांसफ्यूजन एंड देन क्लिनिकल मैनेजमेंट ये जितनी सर्विसेज हैं हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं. और साथ साथ हम इसके पैरेलली हम लोग जो काम कर रहे हैं वो है थैलेसीमिया अवेयरनेस और थैलेसीमिया प्रिवेंशन. उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ हरीपुर और हरीपुर से बाहर जितने हमारे इसके हरीपुर के साथ जो अटैच्ड एरियाज़ हैं उनमें हम थैलेसीमिया प्रिवेंशन और अवेयरनेस के हम कैंप्स कंडक्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी के ताउन से. और आज का जो कैंप हमने जो स्वाबी में यहाँ पे कंडक्ट किया है ये हमारे सेकंड विज़िट है यहाँ का. और मैं इस सिलसिले में मैं स्पेशली जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की जो यूथ है जो स्वाबी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से जो बिलोंग करते हैं उसके मेंबर्स हैं, उन लोगों ने ये सेकंड टाइम हमें यहाँ पे मौका दी है. और इसका यहाँ पे जो मेन पर्पज़ है यहाँ पे स्वाबी में इस कैंप को कंडक्ट करने का वो ये कि यहाँ से हम लोग इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार है. क्योंकि पाकिस्तान में की जो 6% आबादी है वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार है और अभी तक हमारे पास जो 100 सैंपल्स आए हैं उनमें से 5 लोगों के अंदर थैलेसीमिया ट्रेड की जो सस्पेक्शन है वो सामने आई है कि वो लोग सस्पेक्टेड हैं थैलेसीमिया माइनर के हवाले से. 5 लोग आए हैं अभी फर्स्ट 100 में से.